سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کومه د آیس نشې په حواله چې دې نشې زموږ زلمی کول چې دی هغه په خپل ګرفت کې اخیستی دی او زموږ په ټولنه کې خصوصا د څو کالو نه دا نشه ډېره زیاته شوې ده چې ډېر زیات غلط اثرات یې په زلمي کول او پر روان نسل باندې دي. نو زه به نن خبره کومه د دې نشې په حواله چې د آیس څه شی دی او د دې څه علامات دي او دا په انسان باندې څنګه حاوي کیږي. آیس چې طبي نوم ورته مونږه مت امفیټامین وایو، دا اصل کې عموما د کرسټل په شکل کې یا د سپین واړه واړه ذرات چې د هغې په شکل کې راځي، ځکه ورته آیس وایي. د دې شکل هم د هغې دغه په شانتي د واورې په شانتي، دې وجې نه هغې ته آیس ویلی کېږي. دا عموما خلک چې استعمالوي نو دیو په چیلم کې دغه واچوي او د کش په ذریعه ساه په ذریعه دا راکاږي. نو کله چې دا راښکودی کېږي نو د دې اثرات په هغې سیکنډونو کې شروع شي څنګه چې دا راښکودی شي. د دې نه علاوه ځینې خلک چې دي نو هغه د پاوډر په فارم کې په شکل کې هم دا استعمالوي. پاوډر په شکل کې دا چې راځي نو هغه بیا په پوزه راکاږي، نو د دغې اثرات چې د دې نه لوکوټیلیټ راځي او دغه شانتې بیا ځینې خلک د انجکشن په صورت کې هم استعمالوي. نو په انجکشن کې یا په ستنې په ذریعه چې دی نو د هغې اثرات چې دی نو هغه هم تقریبا د 15 منټو پورې اخیستی شي چې کله دا اثرات د دې شروع کېږي. خو د هغې نور دغه چې بیا دي نو کم چې راځي د دې کمپلیکیشن نو پای کې دا ده که فرض کې هغه انجکشن صفا نه نو د نه هیپاټایټس بي سی او ایډز هم خورېدی شي. نو دا څیزونه چې دي نو د دې نه لکه انتهایي دغه پکار د احتیاط پکار دی چې د دې نشې د لت یا عادت جوړ نشي. اصل کې دا نشه چې کومه ده نو دا نشه خو چونکې هسې هم ښه څیز نه دی او ټولې نشې چې دي هغه عموما د هغې تباهي به د دغه وخت نه شروع شي کله چې هغه د انسان په حواس چې کوم دي په هغې باندې قابض شي او انسان بیا په خپل اختیار کې نه وي. نو هغه بیا نه د ځان نه خبرېږي او نه د خپل چاپېرچل نه خبرېږي او ورو ورو هغه نشه چې ده په هغه باندې حاوي شي او هغه ته داسې بیماریانې ولګي چې د هغې بیا علاج نه کېږي، که کېږي هم خو دی د هغې نشو نه ځان بیا نشي خلاصولی. د دې علامات خصوصا لکه دی ته مونږ سټیمولنټ ډرګ وایو یا سټیمولنټ دی ته وایي محرک یو قسم له دا چې خلک استعمالوي نو د دې دغه دی علامات دی چې دا وایي کنسنټریشن زیاتوي، د سړي د سوچ ماده زیاتوي، د دې نه علاوه د انرژي یا توانایي په وجود کې زیاتوي او نور چې دی انسان لکه محرک یا متحرک کی نو د خلک د هغې دپاره استعمالوي. خو د دې چې کوم نقصانات دي نو هغه هم په نظر کې ساتل پکار دي. څنګه چې ما خبره وکړه نشه هر یو چې دا چې د یو خاص لیول نه مخ زیاته شي نو هغه په انسان اثرانداز کېږي. خو د دې نشې دغه دا دی چې د آیس نشه چې کومه ده د دې لوور مقدار یا کم از کم مقدار نشته. نور نشې چې کومې نو هغه عموما دی چې د خاص مقدار نه زیاتې شي نو بیا انسان ته نقصان رسوي، خو د دې هغه لاندینی مقدار هم نشته. نو دا په دې وجه ډېره زیاته خطرناکه ده. د دې علامات چې بیا ظاهریږي نو څنګه چې ما خبره وکړه لکه خلک د دغه دپاره استعمالوي چې د هغوی انرژي لیول زیات شي. خو د دې سره سره لکه د دې علامات بیا دی چې لوږه زیاته شي او د دې سره بیا نور دغه چې کوم دی د په انسان باندې چې کله د استعمال زیات شي نو د هغې سره نور علامات هم ډېر زیات شي، لکه زړه درزېده ورسره راشي، د زړه رفتار تیز شي، د دې سره د ساه رفتار تیز شي. دې دپاره دا انسان چې دی ایجیټیټډ شي، ایجیټیټډ داسې لکه دی پرتشدده غونته کې شي، لکه دا خیالات پرتشدده شي، وجود د دې نه علاوه جرکي مومنټس یا دغه پې راځي، دا جټکې غونته پې راځي. د دې سره سره لکه هغه ته د زړه مسلې پیدا شي او په آخره کې هغه ته فالج هم وشي. او دا ټول علامات چې دي نو دا ډېر خطرناک دي ځکه چې دا انسان بیا د خپل وجوده دی بهر وباسي او کله چې دغه حالت ته ورسي نو دې ته د آیس سایکوسیس وایي. لکه دی بیا په خپل دغه کې نه په خپل خود کې نه دا انسان نو دی بیا دغه نفسیاتي مسلې ورته هم شروع شي لکه هیلوسینیشن ایلیوژنز چې کوم دي، داسې اوازونه اوري چې هغه نه په چاپېرچل کې، داسې څیزونه ویني چې هغه نه په چاپېرچل کې. نو دا ټول دغه چې دی کنفیوژن ورته هم پیدا شي او ریسټلیس ته وایي چې لکه دی بېچیني ورته پیدا شي. نو دا ټول علامات چې دي په ده کې راځي. بیا په دغه وخت کې چې دی د انسان د دغې نشې نه چې دی
نو خلاصې بیا ډېر زیات ګراني. نو په کار ده چې لکه مونږ په خپل دغه کې په خپل چاپېرچل کې په خپل زلمي کول په خپلو بچو باندې په خپلو کشرانو باندې نظر وساتو چې دوی چرته ځي د چا سره کینی او څه کوي. که په کار ده که داسې په داسې څه دغه کې په نشو په عادتونو کې هغه انوالو وي نو په کار ده چې په وخت مخنیوی وشي، ګنې بیا داسې حد ته ورسي چې د دې نه راګرځېدنه ډېر ګران شي. نو هیله ده چې د دې ویډیو په توسط سره به هغه ټول مشران کوم چې زما دا ویډیو ګوري نو په خپلو کشرانو به نظر وساتي او هغه به د دې لعنت نه خلاص کړي، ځکه چې دا نشه چې کومه ده زمونږ په ټولنه کې د څو کالو نه ډېره زیاته شوې ده او خلک په مختلف حالتونو کې څنګه چې ما وی دا استعمالوي او بیا د دې محرکات دی چې انسان نه یوازې د ځان دپاره بلکې د ټولنې دپاره هم ډېر خطرناک شي. نو په کار ده چې موږ په خپل کشرانو نظر وساتو او د داسې لعنتونو نه او د نشې د علتونو نه مونږ ځان او خپل ټولنه په امان کو. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.